امیر صاحب نن خو سم ډیخ کاری د ډی نه څه مطلب؟ مطلب درون ښکاري درون خوږه ما وی چې څه وی؟ راځه چې ډیله دې بوځمه اوس د ډی نه څه مطلب؟ ډوډۍ یادو مطلب ډوډۍ له دې بوځم نه زه ام یم ام څه مطلب مشروطي مطلب موړ یم. نو د ام نه خو مرورم راځي ما که بروري هلکه ته ما مه تنګوه ښه ما دې پرون هم پلار ته شکایت کړی دی. ښه دا شکایت تا کړی دی مطلب دا ډي ته وي اوس د ډي نه څه مطلب؟ مطلب ډاکیه که نه خبرې رسې غلی کښېنه که نه یار. دا ډاکیتوب مه کوه دا غیبتونه مه کوه ښه ښکلې ښکلې کارونه کوه چې د ډي نه بچ شي. څه د ډي نه بچ شمه؟ مطلب د دوزخ نه بچ شي که نه مړه هلکه زه ښکلې ښکلې کارونه کوم یار. او ښکلې ښکلې کارونه کوه چې پي ته لاړه شي. نو جنت خو له جې نه راځي. انګلیش کې ورته پیراډایز وایي که نه پي نه پیراډایز. زه تا له دې سر له سر راچوم ښه چابیانې له دې سر له راچوم. داسې شي را راواچو چې د ډي نه راځي د ډي نه په ډالر مې ووله ما سره سم چلېږه امیر غورې زما ډېر ملګري د ډي دي. ډي نه څه مطلب؟ مطلب د ډي نه د دیرو د دیره پرم دي د دیرلو ورمو ډي ته به دې کې ګورې